اف یوه خطي تابع ده چې د قیمتونو جدول یې لاندې دی. دلته موږ ته د ایکس قیمتونه راکړل شوي. اف د ایکس یوه تابع ده. د ایکس هر قیمت لپاره د اف تابع قیمتونه دلته موږ ته راکړل شوي. دلته وایي کوم ګراف هغه تابع ښیي چې د اف تابع په اندازه تزاید کوي. نو راځو موږ دلته ګورو چې د ایکس په زیاتېدو سره د اف تابع قیمت څومره زیاتېږي. دلته موږ ګورو چې کله چې موږ د 0 نه 4 ته ځو، 0 نه 4 ته ځو، دلته د ایکس قیمت 4 واحده زیاتېږي. نو د اف ایکس یا د تابع قیمت څومره کېږي؟ 9 واحده ډېرېږي. نو اوس موږ راځو ګورو چې په دغه ګرافونو کې کوم یو ګراف داسې دی چې په هغې کې موږ د ایکس 4 واحده زیاتوالی راولو او په هغې کې د وای بدلون یا د وای زیاتوالی څومره وي؟ 9 واحده وي. نو دې لپاره تر ټولو اسانه طریقه ده چې موږ دغه د اف تابع لپاره د 2 نقطې ګراف کو او بیا هغه وښیو چې د هغې میلان څومره دی. بیا موږ کتلی شو چې په دې کې کوم یو هغې سره مساوي اندازه تزاید کوي. نو راځو لومړی دا ټکی دلته ګراف کوو. نو ایکس چې کله 0 شي وای منفي 1 کېږي. دلته ایکس 0 دی، وای منفي 1 دې ځای ته راځي. بیا ورپسې دوهم توری دی ټکی دی ایکس چې 4 شي وای څو ته ځي؟ 6 ته ځي. نو ایکس چې 1 2 3 4 شي وای مساوي کېږي له 6 سره. دې ځای ته راغی. نو موږ سره اوس 2 ټکي په لاس راغله. موږ کولی شو چې دې نه یو مستقیم خط تیر کړو. موږ داسې راولو، دا خط داسې تیرو له دې څخه. اوس موږ کولی شو وګورو چې کوم یو ګراف دې سره یو شان تزاید کوي. ګورو چې د ا ګراف له دې څخه ډېر زیات میلان لري، معنا ډېر زیات تزاید کوي. همدارنګه د سی ګراف چې له دې څخه کم میلان لري او بی ګراف چې دی هغه بالکل منفي میلان لري، یعنی هغه تناقض کوي. یوازې شی پاتې کېږي موږ سره ډي پاتې کېږي. د ډي خط ګراف چې دی دا د اف سره دغه زموږ سره د اف ګراف دی، دواړه سره یو اندازه شی کوي؟ تزاید کوي. نو ځواب دا شو. او دا موږ داسې هم معلومولی شو چې دغه بیخي دا ګراف رسم نه کړو. موږ پوهېږو چې دلته د اف لپاره ډلټا وای پر ډلټا ایکس یا تزاید یا میلان یې څو دی؟ دا مساوي کېږي کله چې ایکس کې موږ 4 واحده لاړو، وای کې څومره تلو؟ 9 واحده. 9. نو همدارنګه اوس راځو په ډي کې هم ګورو. دې ځای نه موږ پیل کوو 1 2 3 4. 4 واحده چې ډي کې لاړو، په وای کې څومره تلي وو؟ 1 2 3 4 5 6 9. نو دې کې هم د ډي لپاره میلان هم څو دی؟ 9 پر 4. نو ځکه وایو چې زموږ ځواب ډي سم دی.